اقتصادي پرمختګ هغه مهال چټکیږي چې د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال او د خلکو اړتیاو ته ځواب ویونکي پروژې رامنځته شي. نن سبا افغانستان کې د بیارغونې او ښاري پراختیا نوې هڅې نه یوازې د اقتصاد د پیاوړتیا هیله راژوندۍ کړې بلکې زرګونو خلکو ته د کار او معیاري ژوند زمینه هم برابروي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګونې زمینه او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې په بلخ ولایت کې د لاجورد د استوګنیز کمپلېکس د بنسټ ډبرې ایښودو مراسمو کې وکړې او وی ویل اسلامي امارت د هیواد اقتصادي خپلواکي د پانګونې جلبولو او د زیربنایي پروژو پلي کولو ته ځانګړې پاملرنه لري. نن د خوشحالۍ ځای دی چې موږ او تاسې د یوې مهمې اقتصادي پروژې د عملي چارو د پیل په مراسمو کې سره راټول یو. څو د بلخ په تاریخي ولایت کې د لاجوردو د کمپلېکس د عملي چارو د پیل شاهدان ووسو چې شاوخوا 1448 عصري پارتمانونه پکې د عصري خوندي او هوسا ژوند لپاره په نوې طرح او معیاري بڼه جوړیږي. اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ملاتړ خپل اساسي مسؤلیت ګڼي. د هغه په خبره لکه څنګه چې د کوشتېپې کانال، صنعتي فابریکو، سړکونو او د برېښنا تولید په برخو کې لوی پروژې روانې دي، همدارنګه د ښاري پراختیا او ماسټر پلانونو د پلي کېدو چارې هم دوام لري. نوموړي د دولت او خصوصي سکتور همکاري د اقتصادي ثبات او بیارغونې لپاره مهمه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت به د پانګوالو بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلامي امارت له پیله د هیواد اقتصادي خپلواکي، کورني او بهرني پانګونې جلب او جذب او زیربنایي پروژو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نن موږ او تاسې په ټول هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت او د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو له امله وینو چې هره ورځ اقتصادي پروژې پیل یا هم ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د معلوماتو له مخې د لاجورد په دې ستر استوګنیز کمپلېکس کې به د خصوصي سکتور له لوري شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه وشي چې په پایله کې به یې 1448 عصري او معیاري اپارتمانونه جوړ او نږدې 1000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. دغه کمپلېکس چې په 21 جریبه ځمکه جوړیږي د سوداګریزو او روغتیایي برخو ترڅنګ به ښوونځي، جومات، شنې ساحې، تفریحي او ورزشي ځایونه هم ولري. کارپوهان باور لري چې دا ډول پراختیایي پروژې نه یوازې د ښاري پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهمې دي بلکې د خلکو د ژوند د معیار په لوړولو، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د پانګونې د باور په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. تمه ده چې د ورته پروژو په دوام سره به افغانستان د اقتصادي ثبات، عصري ښاري پراختیا او دوامداري بیارغونې پر لور نور هم چټک ګامونه واخلي.